بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة إلى الهدى، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. محترم ورونو، إن شاء الله العزيز د ځوانانو په اصلاح کې د دیني علماو مسؤلیتونه بیان کو. محترم ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، او کله چې د ملا تیر ته کم مرض ورسیږي نو انسان کمزوری کیږي او بیا انسان نشي کولای چې کامیاب ژوند وکړي. دا رنګه کله چې د ټولنې ځوانان په اخلاقي مرزو باندې اخته سي نو ټولنه کمزوري کیږي او په ټولنه کې ډول ډول مرزونه پیدا کیږي او ټولنه د زوال سره مخ کیږي. ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. ټولنه پر دې ځوانانو ولاړه ده او طبیعي ده چې کله د یو انسان د ملا وتیر ته کم مرض ورسیږي نو دغه انسان بیا کمزوري کیږي او دغه انسان بیا نشي کولای چې کامیاب ژوند وکړي. همداسې د ټولنې ځوانان که چیرې په اخلاقي مرزو باندې اخته سي نو ټولنه کمزوري کیږي او په ټولنه کې ډول ډول مرزونه پیدا کیږي او ټولنه د زوال سره مخ کیږي. متاسفانه په اوسني دور کې د اسلامي ټولنې اکثره ځوانان د خپل دیني تعلیماتو او دینی ارزښتو څخه ناخبره دي. عقیدوي باورونه او دینی احکام په اړه معلومات د نس سره برابر دي. د اسلامي آداب او اخلاق په برخه کې د معلوماتو سطحه ډیره کمزورې ده. د همدې امله د شریع احکام او اسلامي اخلاق او آداب د رعایتولو په باره کې ډیره بې تفاوت او بې پروا دي. موږ او تاسو کچيري د خپل ځوانانو حالت ته په ځیر سره وګورو. اکثره ځوانان 15 وخت لمونځونه په جماعت سره نه کوي، په لار او کوڅو کې اسلامي آداب او اخلاق نه رعایتوي، ټول وخت د موبایل په کتو باندې تیروي او په موبایلو کې د هلاکت څخه ډک فلمونه او سریالونه، ویناوي او تبلیغاتي لوڅ عکسونه دا شان ګوري. په موبایلونو کې بې عفته ښځو سره خبرې کوي او د بې عفته ښځو سره تماسونه برقراروي. د غرب د خوا څخه د فکري جګړې ښکار دغه انسانان ګرځېدلي دي او نور قسمه قسم بېلاریتوب ته ځوانانو مخه ګرځولې ده. زموږ ستاسې د ټولنې ځوانان د شرعي احکام او اسلامي اخلاق او آدابو د رعایتولو په باره کې ډېر بې تفاوته دي. که موږ تاسې د خپلو ټولنې د ځوانانو حالت ته وګورو، اکثره ځوانان داسې وي چې د خپل شرعي امورو مراعات نه ساتي، 15 وخت لمونځ په جماعت باندې نه کوي، په لارو کوڅو مجالسو کې، په خپل کورو کې د خپل ملګرو سره د خپلو اقرباو سره اسلامي آداب او اخلاق نه رعایتوي. د هر ځوان دپاره خو پکار دا ده چې د اخلاق، د آداب، د عادات، د اقوال دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ته سیرت تابع باید دی په خپل اقوالو کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته سیرت مراعات وساتي. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک به چې مجلس کې کښېنسي څه به ویل، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک چې په مجلس کې به و څنګه څه کول، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک چې پر لار روان و څه به ویل څه به کول، د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک چې به کله د یو چا سره مخامخ سو د هغه سره به کم اخلاق کم رویه کول، د الله د رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک آداب سوا، د الله د رسول اخلاق سوا، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک طریقت څنګه وا،
د هر ځوان د هر مسلمان دا وظیفه ده چې باید په دې باندې پوه شي، ځان پوه کړي. خو متاسفانه موږ تاسې که چیرې وګورو زموږ ستاسې د ټولنې بعضې ځوانان دا وي چې ټوله وخت د موبایلو په کتلو تېروي. پلار و مور د یې راستولی وي د دې دپاره چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ولیکن دی د خپل ژوند هغه د موبایل په کتلو باندې تېروي. په موبایلو کې د هلاکت څخه ډک فلمونه، د هلاکت څخه ډک سریالونه، داسې ویناوي تبلیغاتي بحثونه اوري چې هغه د دنیا او د آخرت لپاره ضرر او تاوان. لڅ عکسونه ګوري او حال دا دی چې دا ټوله شیان هغه څه دي چې د انسان حیا د مابینه باسي. که دا غربي سریالونه دي، که دا بې فایدې شیان دي، دا ټوله د انسان حیا د مابینه باسي، انسان بې حیا جوړوي. او حیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي چې حیا شعبه عظیمه د ایمان ده. دا یو عظیمه شعبه، دا یو لو شعبه، دا یو لو حصه د ایمان ده. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي اذا لم تستحی فافعل ما شئت. که چیرې ستا سره حیا نه وي بیا چې څه غواړي هغه کوي. دا چې انسان د ناروا راګرځي، دا چې انسان د فساد راګرځي، دا چې انسان د بد اخلاقۍ راګرځي، دا چې انسان د غلا او زنا او شرابخوري راګرځي، هغه د انسان حیا. دا حیا د انسان د چې انسان د بد اخلاقۍ او ناروا او فجور او فسق سره راګرځي. که چیرې د انسان سره حیا نه وي بیا دې شانو څخه دی نشي راګرځېدلی. او دا ناروا فلمونه، ناروا عکسونه، ناروا سریالونه، دا شان چې انسان ګوري د انسان حیا د مابینه وځي. انسان چې کله بې حیا سو هغه بیا د مور و پلار قدر نه پېژني. انسان چې کله بې حیا سو هغه د خپل سپین ږیري مراعات بیا نه ساتي. انسان چې بې حیا سو هغه بیا د خپل مشر مراعات نه ساتي، د هغه ادب نه ساتي. دا هر څه باندې باعث د هغه د انسان حیا ده. دا بعضې ځوانان داسې وي چې په خپلو موبایلو کې بې عفته ښځو سره خبرې کوي او د هغو سره تماسونه نیسي. او دا د غرب د خوا څخه یو فکري جګړه ده چې د مسلمانانو ایمان او عقیده ځینې ویسي. کله چې صلیبیانو د مسلمانانو څخه په صلیبي جګړو کې ماته وخوړله، نو هغوی اول هغه څه ترتیب کړه چې د مسلمانانو د اولادو ځوانانو څخه اسلامي عقیده وه. دوی پر دې باندې کار وکړي چې د مسلمانانو د ځوانانو څخه، د مسلمانانو د اولادو څخه د دوی عقیده و ایمان څنګه وي، څنګه د انسانان د ځوانان دا بې ایمانه جوړ کړي، بې عقیدې یې جوړ کړي. او په مسلمانانو کې د منکراتو غربي فرهنګ ترویجول د نوي صلاح په توګه باندې دا یې رامخته کړله. په دې کار کې دونه لګښتونه یې وکړله، دونه مصرف یې وکړه چې د زروي صلاح څخه څو چنده زیات مصرف هم په دې کې دی. دوی ته د اټم جوړولو دونه ګټه نه ده کړې لکه څنګه چې په اسلامي ټولنه کې دا بد اخلاقي دی رواج کړه. دوی چې کم مصرف پر د خپل ضروري صلاحو باندې کړی تر دې زیات مصرف پر دې باندې وکړي چې څنګه په اسلامي ټولنه کې دا بد اخلاقي، دا غربي رواج په دې کې څنګه راشي، څنګه مسلمانانو ځوانان د فکر په اعتبار باندې خپل طرف ته مایل کړي، څنګه یې واړوي، په دې کې ډېر مصرف وکړي. د غربي فکري جګړې لاسته راوړنه په شلم قرن کې داس وله چې اوس زموږ ځوانان د حق اورېدلو ته تیار نه دي او عزت او سعادت په غربي فکرو کې وي. د هر ځوانه چې پوښتنه وکړي د خپل عزت په غربي فکري او په غربي اخلاقو کې د خپل کامیابي ویني چې زما کامیابي په دې کې ده. العیاذ بالله. که موږ ته چې وګورو په دې شلم قرن کې زموږ ستاسې اکثر ځوانان دې ته نه دي آماده چې هغه حق واوري، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ورک د طریقې بیان واوري، دې ته جوړ نه دي. خپل عزت، خپل سعادت دا په غربي فکرو کې، په غربي سیاستو کې، په غربي ایډیالوژي کې دا دی خپل د هر څه ویني. که چیرې د اوسني وخت د ځوانانو کردار، سلوک او کړنو ته متوجه سو نو موږ ته به ډېر ناامیده سو. د ټولو فکر دا دی چې تمدن او رفاهیت، خوشحالي دا ټولو په فکري، په غربي فکرو کې دی، په غربي سیاست کې دی. او حال دا دی چې موږ ته د الله مخلوق یو، الله پیدا کړي یو. الله رب العالمین زموږ ته په هر حالت باندې آګاه دی او الله رب العالمین ته دا بندگان دونه محبوب دي، حتی لکه یو پلار و مور ته چې خپل اولاد محبوب دي تر دې هم الله ته خپل بندگان ډېر محبوب دي. الله رب العالمین زموږ ستاسې رفاهیت او سرلوړي او کامیابي
هغه په قرآني احکامو کې په شرعي احکامو کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم برک په سنت طریقه کې لیدلې ده موږ ته پاره دا تعین کړی ده اوس موږ باید څه وکړو د خپل اولادونه خپل ځوانان څنګه د غربي فکرو څخه باید راوګرځو د ځوانانو په اصلاح کې د دیني علما کرامو تر هر چا زیات مسؤلیت په غاړه دی د مشرانو سپینږیرو د پلار مور د علماو تر هر چا زیات مسؤلیت پدې کې دی چې دوی باید خپل ځوانان شرعي لارې ته راوګرځي خپل ځوانان اسلامي عقیدې ته راوګرځي خپل اولادونه اسلامي فکر ته راوګرځي خپل اولادو ته په زړه کې دا ورکړي ورته دا عقیده ورته راسخه کړي چې زما د دنیا او د آخرت کامیابي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دیني علما کرام د ټولنې رهبري او روحاني مشري پر غاړه لري او چې د نورو پیغمبرانو د راتلو سلسله ختمه ده پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بارک ورسته بیا بل نبی نه دی راتلونکی نو د پیغمبرانو دند وظیفه الله جل جلاله د دیني علما کرام پر غاړه چولې ده تر څو خلکو ته دین وروشي د دیني احکام او اخلاق او آداب خلک خبر کې سمیلارې ته خلک راوبولي ځانګړې توګه د ځوانانو په اصلاح کې دیني علما کرام ډېر مسؤلیتونه لري رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم بارک فرمایلی دي وان العلماء ورثه الانبیاء دا علما دا وارثان د انبیاء دي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم بارک وای انبیاء په میراث دینار او درهم نه دی پریش انبیاء په میراث کې دینار او درهم نه دی پریش د انبیاء میراث څه شي دی د انبیاء میراث شي هغه دین دی هغه شریعت دی نو که هر چا څونه دین زده کوي هغه ته د نبی میراث غټه حصہ ورسېده که یو سړی دا غواړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث جوړ سم که یو سړی دا غواړي چې په ورځ د آخرت رسول الله صلی الله علیه وسلم برکه زما سره راضي وي او زما شفاعت کوونکی شي هغه باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک اخلاق او آداب او عادات او سنتیات او طریقې زده کړي او پر ځان عملي کړي هغه مبارک آیات چې د ځوانانو د اصلاح مسؤلیت د علماو کار بللی دی الله رب العالمین قرآن کریم کې ویل دي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله رب العالمین وای تاسو داسې عالمان عاملان جوړ سي او تاسو شوونه خلکو ته کوي د کتاب الهي چې قرآن کریم دی د شرعي احکام او په سبب د دې چې تاسو تدریس کوي او دا کتاب خلکو ته رسوي الله رب العالمین علما کرام ته وای ولكن كونوا ربانيين رباني عالم عامل هغه عالم چې په خپل علم باندې عمل کړی وي دې ته رباني ویل کیږي رباني هغه چاته ویل کیږي چې په تدریج باندې په ترتیب باندې یو انسان کمال ته رسي په قرار باندې دا د علما وظیفه ده دا د مشران وظیفه ده چې خپل اولادونه په تدریج کمال ته ورسي د الله دین پزده کې الله په پیژني د الله رسول په پیژني د الله کتاب په پیژني اسلامي شریعت په پیژني اسلامي احکام په پیژني بل جمعه کې هم دا خبر درته وکړه ما ول هر شی چې د یو چا پر ذمہ باندې پرځيږي دا غشي زده کړم د پر ذمہ باندې فرض چې ستا پر ذمہ باندې المنص فرض د المنص زده کړ پر تا باندې فرض چې به المنص زده ستا پر ذمہ باندې چې او د فرض د او د اساس زده کړ پر تا باندې فرض ده لکه څنګه چې دا او د ستا پر ذمہ فرض عین دی دا چې د اساس د کړم ستا پر ذمہ فرض عین لکه څنګه چې المنص ستا پر ذمہ باندې فرض عین دی د المنص د کړم ستا پر ذمہ باندې فرض عین همداس روزه همداس حج همداس زکات همداس نور اسلامي امور چې د انسان پر ذمہ باندې فرض ګرځي دا غز د کړم د مسلمان د انسان پر ذمہ باندې دا فرض دا سړی به زده کچيري سړی د خپل دین زده کی دي تعلیم ول کیږي عالم ته الله رب العالمین هغه فضیلت ور کړی چې تر نور انسانانو ډیر عظیم فضیلت الله ور کړی الله رب العالمین قرآن کریم کې وایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورته د الله رسول آیا برابر دي هغه کسان چې د الله دین زده کړي او هغه کسان چې هغه د الله په دین باندې نه کوي یعنی دا هرگز نشي برابر یادلای بل آیت کریمه کې الله او ما يعقلها الا العالمون د الله رب العالمین په دغه مثالو چې قرآن کریم کې الله ذکر کړي په دې باندې علما پوي نو د ټولنې علما کرام څو مسلتونه د ځوانانو د اصلاح پر برابر باندې لري اول دا چې د نن ورځې ماشوم او طفل د سبا ورځې ځوان دی نو دیني علما کرام باید د ماشومانو په سالمه تربیه کې ډیر زیات کوشش وکړي
تر څو سبا ته په اسلامي جامه ملبس ځوان جامې ته وړاندې کړي. یوازې علما نه، دا د پلار مورم د ذمه ده. د هر پلار د هر مور د خپل اولاد په حق کې د ذمه ده چې د خپل د اولاد تربیه په شرعي عقیده باندې، په اسلامي عقیده باندې، د الله د رسول پر طریقه باندې روزنه وکړي، دغه په اخلاق او دغه په عاداتو باندې وروزي. کدا نن ماشوم دی سبا د ځوان جوړیږي، نو د دې تربیه اثر او پیدا به دا شي چې ټولنې ته به یو با صلاحیت، با استعداد، با عفت، با شرف ځوان ټولنې ته وړاندې کړي. علماء کرام خصوصا د مساجد امامان او خطیبان باید په مسجدونو کې د اسلامي تربیت لومړنۍ زانګوګانې د اسلامي درسونو لکه د قران کریم، نبوي حدیثو، د نبوي سیرت، د صحابه کرامو اخلاق او د اسلام په لار کې د صحابه کرامو شجاعت او میړانه دا ماشومان او الکان او اطفال او ځوانان تدریس کی. دا د هر عالم، د هر امام دا وظیفه ده چې باید په خپل، د هر خطیب دا وظیفه ده په خپل مسجد کې چې دا مسجد د هر ماشوم او کوچني لپاره دا د تربیت اوله زنګو ده. په دې کې اسلامي درسونه لکه قران کریم دا ورته درس کی، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه ورته درس کی، او نبوي سیرت باندې د خپل ماشومان آگاه کی، د صحابه کرامو اخلاق وروشي، او د صحابه کرامو په اسلامي لار کې کوم قرباني او شجاعت چې دی ور کړی دی هغه وروشي. نو کچېری دا تدریس شي زموږ ته شي، ماشومان به داسې جوړ شي لکه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا به پر دې باندې کفري عقیده، کفري فکر و پر دې باندې کم اثر نه لري. موږ تاریخ د صحابه کرامو وګورو، د صحابه کرامو په 1000 2000 3000 کسانو به د کفارو لکاو انسانانو ته شکست ورکاو، عقیده به مستحکمه و، هر څه به په اسلامي شریعت کې لیدوي. نو ترقیه داس ولا چې تر روسیې او تر فرانسې پورې د اسلام ورسېدي. کومو تاسو وسم بیا دا وکړو چې د خپل ماشومان په اسلامي عقیده باندې د الله د رسول سیرت وروشي، قران کریم پزدا کو، د صحابه کرامو اخلاق پزدا کو، دا هغه انسانان جوړیږي. امام ابن خلدون رحمه الله لیکلی دی اعلم ان تعلیم الولدان للقران شعار الدين. او کوشنیانو باندې قران کریم زده کول دا د دین یو شعار دی. په کومه ټولنه کې چې په خپل ماشومان باندې قران زده کیږي، نو په دا ټولنه کې اسلامي عقیده پاتې ده، په دې ټولنه کې اسلامي عقیده برقرار ده. دا د اسلام یو شعار دی. اخذ به على المله ودرج عليه في جميع امصارهم. چې د علی السلام د صحابه کرام د زمانه سره شروع، ټول مسلمانان هم دا کوله چې خپل ماشومان او اولادو ته به د قران کریم تعلیم ورکاوه، په دا طریقه باندې خپل اولادونه روزل. د دې لپاره چې دې زړه ته راسخه عقیده راشي، محکمه عقیده راشي، او دا چې هر څه کېږي دا په قرآني آیاتو او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو باندې کېږي. که هر فلار داسې وکړي چې د سهار مسجد ته راځي، خپل اولادونه مسجد ته راولي، چې کله د سهار منځ وسو د خپل اولادونه هغه عالم ته یو طالب ته ورته وښیي چې دې ته د الله کلام یو 2 آیاته پس زده کړه، د الله د رسول یو حدیث پس زده کړه. کدی د خپل په ځای باندې د هر سار یو حدیث پس زده کړي، د کال 360 حدیثونه سول د ازوی د الور شه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم برک اقوال او افعال او طریقه او اخلاق به د پاکیده کې راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به معلومه شي، حلال او حرام به معلوم شي، د خپل د ژوند لار به معلوم شي، زبا ژوند پر کومه طریقه باندې وکم. سبب یاد ده د اولاد د بی عزتی نه کوي، د اولاد باندې به د نبی عزت کیږي، یو په عزت او ابرو باندې هغه د قدر معلوم وي. د الله د رسول په حدیثو کې خو هر څه بیان شوی دي، د مور پلار قدر بیان شوی دي، د مشرانو قدر بیان شوی دي، پر کشران ترحم بیان شوی دي، د ټولنیز گزاره بیان شوی ده، اخلاق او افعال ټول بیان شوی دي. او دا هر څه به د زداوي کله دا کار وکي، دا تر هر څه د لپاره مفید ده، د دنیا او د آخرت کامیابی په دغه کې وي. په مساجدو کې د امامانو او علما کرامو دا مسؤلیت دي چې د محلي ماشومان ته زیات وخت ورکړي او دا غوي په اسلامي تربیت او ښوونه کې زحمت او مشقت په کار واچي. همدارنګه د مساجدو امامان او خطیبان د تنقیو هلوکانو ځوان لپاره باید مستقل حلقات دایر کړي، تر څو چې په دغه حلقاتو کې په اسلامي روحیه او عمیق ایمان باندې ځوانان وروزي او هغوی ته د لمونځ او شرعي حکمونو د شریعت ښکلاګانې او ښایست اسلامي اخلاق او آداب ورته تدریس کړي. دا د هر مسجد د امام دا وظیفه ده. الحمدلله زموږ څه کلی دی دا د مدرسه ستا د شنان د پاره مدرسه د لویان د پاره مدرسه. کچیر یو څوک خپل اولاد غواړي چې د الله رب العالمین دین پزدا کی، شریعت پزدا کی،
اسلامي اخلاق او آداب پس دکی الحمدلله هر سفر کلی کوم دا شده نو دا د پلار امور ذمہواری ده چې باید د خپل اولادونو د الله دین پس دکی د دې دنیوي ګټه ده چې د پلار امور په خپل اولاد باندې په دنیا کې په بی عزت نه کله چې یو څوک د الله دین زده کی د الله رب العالمین د رسول اخلاق او عادات زده کی هغه بیا د پلار امور به احترامي او به عزت نه کله کایو سړی د الله رب العالمین په دین نه خبره وي یو ځوان د الله په دین نه خبره وي په شریعت نه خبره وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په اخلاق او آداب نه خبره وي هغه ته بار د پلار امور کم قدر معلوم شي هغه ته د خپل مشر څنګه قدر معلوم شي هغه ته د خپل یو قریب دوست او رحمی څنګه معلوم شي هغه ته د ټولنې سره کم بردوباش گزارت څنګه معلوم شي یا نور معلومي د هر څه د الله په دین کې دي کچېری موږ د اسلام ځلان تاریخ مطالعه کو نو مسجد نبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنی مرکز نبی کریم علیه السلام مسجد مدنی کې به انسانان روزل مساجد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پر وخت کې د علم او د احکام د زده کړې دا مرکزونه و او صحابه کرام په مساجد کې لوی لوی تابعین او تبع تابعین وروزل د مساجد الله اسلامي ټولنې ته لوی لوی مجتهدین او د اسلام شپه سالاران وړاندې کړل دا چې نن موږ د دین باندې کوم مسایل اورو د عالم د خلیصه د الله د رسول حدیث اورو د قران کریم تفسیر اورو دا هغه مسله و چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې اصحاب صفا دا وروزله صحابه کرام یې وروزله هغه د الله دین بیا تابعین ته ورسوي تابعین تابعین ته تر دغه اندازې تر وسره رسیدلې دا دغه لای را رسیدلې دي دا چې موږ تشتنن حلال او حرام معلومیږي دا چې موږ تشنن د خپل قریب حق پیژنو دا د هغه لار د هغه سلسله را روانه نو که یو سړی غواړي چې پر اسلامي شریعت باندې برابره گزاره وکړي که یو څوک دا غواړي چې په دنیا کې هم عزتمن وشي او په ورځ د آخرت هم عزتمن وشي هغه د پاره بل لار نه ده بل دا چې خپل اولادونه دا دینی علم پس ده کې شرعي علم پس ده کې دا خبره ټیک ده په ژمن کې عصري علوم باید خود زده کې خو اول باید په اسلامي عقیده باندې روښه شایسته سي ورسته بیا د خپل کار او کسب د پاره د طریقه مختار یو حدیث کې راځي حضرت عبد الله ابن عبید ابن عمر وای كان في هذا المكان خلف الكعبه حلقه فمر عمرو بن العاص يطوف فلما قضى طوافه جاء الى الحلقه وای د مکی مکرمه بغنته یو حلقه جوړه و انسانان ناس یو عالم بیان ورته کوي حضرت عبد الله ابن عمر بن العاص مبارک په خپل طواف کی چې کله طواف خلاص کی فقال ما لي اراكم نحيتم هؤلاء الغلمان عن مجالسكم تشوري دا کوشنان د خپل مجلس جلا کړی دي لا تفعلوا ولدا کار مکوي او شعوا لهم ودنهم د پاره مجلس کې پر اخره ولې دي درنځدي کی ځان وته وافهموهم الحديث فدي باندې الله د رسول حدیث دکیا فانهم اليوم صغار قوم ويشك ان يكون كبار اخرين دا کنن دا کوشنان دي د سبا ورځ دا بیا غټان دی دیو بیا نور خلکو ته تعلیم ورکوي حضرت عمرو بن العاص مبارک پر بیت الله باندې طواف کوي یو حلقه جوړه د درس تدریس شروع دي کوشنان یې شاته کړي و جلان استو دور ټول چې کله طواف خلاص کړ ته ولې دا کوشنان جلا کړي دي دا باید په خپل حلقه کې داخل کړي د دې لپاره چې د الله د رسول طریقه زده کې د الله د رسول حدیث زده کې دا کنن کوشنان دي سبا دی غټان دی بیا نور ته دا طریقه ورشي قد كنا صغار قوم ثم اصبحنا كبار اخرين ولمج دا شی و چې موږ کوشنیانو ولکن بل اخره د بل قوم د پاره بیا موږ غټان جوړ شو هغه ته بیا د تعلیم ورکوي نو دا د هر مسلمان وظیفه ده بل خصوص د علما کرامو چې باید د مسلمانانو په اولادو باندې د الله دین زده کی د الله شریعت پس زده کی د الله کلام پس زده کی د نبی کریم علیه السلام حدیث پس زده کی د الله د رسول سیرت پس زده کی د صحابه کرامو هغه شرط وروشي د صحابه کرامو هغه شجاعت او میړانه وروشي چې پر اسلامي شریعت باندې څونه قرباني ورکړي دي د امویانو او عباسیانو په وختو کې به مسجدونه لکه د نن ورځې پونتونونه او جماعات داسې لکه نن ورځ چې کم پونتونونه او جامعات دي دغه وخت کې مسجدونه هم داسې جوړ وو چې د قران کریم مفسرین فقها ائمه مجتهدین مورخین طبيبان ساينسدانان او سیاسيون په فکر وزل کېدل دا څونه غلطه خبره ده چې موږ ته سیاست او شریعت سره جلا کړی دي عصري علوم او دینی علوم سره جلا کړی دي دا باید مخلوط زده شي څنګه چې سړی عصري علوم زده کوي باید شرعي علوم زده کوي کله چې سړی شرعي علوم زده کوي باید په عصري علوم کې هم ځان ته دانه حاصل کړي اسلامي تاریخ کوم وګورو د امویانو او عباسیانو په دوره کې به همدا شو چې کم مسجد کې به شرعي درس کېدی البته تفسیر د قران کریم خلکو ته شول کېدی هغه ځای کې به د الله د رسول حدیث شول کېدل البته خلکو ته سیاست امر زکه دی البته تاریخ امر زکه دی البته طبابت امر زکه دی هغه ځای کې به ساينس هم درسې دی
دا ټول به داسې وای چې کله به یو عالم دی او مسجد راوتی هغه په دې ارث کې دا نه هغه په شرع علوم کې هم عالم وو هغه په طبابت کې هم داسې وو په عصري علوم کې هم داسې وو چې هغه ډېر پرمختللی سړی وو نو بیا به د خپل قوم هغه واګي په لاس کې اخیستلی سولې بیا به ښه طریقې ورکولی سول هر کله چې علما کرام مساجد یوازې د لمانځو د ادا کولو لپاره خاص کړل او په مساجدو کې د ځوانانو تعلیم او تربیت کمزوري کړي نو دښمن زموږ څخه د ماشومانو او ځوانانو تربیت او روزنه واخیستله او ځوانان یې په خپل فکر او ایډیالوژي باندې وروزل نو علما کرامو ته پکار دي چې خپل اصلي مسیر ته بیرته رجوع کړي او د مساجدو څخه د لمانځو د ادا کولو څخه علاوه مساجد د ماشومانو او اطفالو ځوانانو تربیت او روزنې مرکزونه وګرځي او په دې لار کې زیات کار وکړي تر څو خپل مسؤلیت ادا کړي دوهم د ځوانانو د اصلاح لپاره د علما کرام بل مسؤلیت دا دی چې علما کرام باید کوشش وکړي چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د دین مینه د ځوانانو په زړه کې پیدا کړي دا خپل ځوانان داسې وروژي چې د هغو په زړه کې د الله او د الله د رسول او د الله د دین مینه او محبت پیدا شي طبیعي دا ده چې د چا سره ستا په زړه کې مینه او محبت وي نو د هغه ته یې قصد کوي خامخا که زما او ستا په زړه کې واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مینه او محبت وي ما او تا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه روانېږو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق پر ځان جاری کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال به ګورو د هغه سیرت به ګورو پر هغه باندې به خوند اخلو مطالعه کوو به که مو په زړه کې محبت وي نو په کار دا ده چې موږ د خپلو ماشومانو د خپلو ځوانانو په زړه کې د الله مینه پیدا کړو د الله د رسول مینه پیدا کړو د الله د دین مینه پیدا کړو د قرآن کریم مینه پیدا کړو د صحابه کرامو سره مینه د په زړه کې پیدا کړو هر کله چې د ځوان په زړه کې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک مینه ځای ونیوي د ځوان په زړه کې د اسلام د مقدس دین سره محبت پیدا کیږي نو بیا پر هغه باندې ناوړه تبلیغات او بد اعمال هیڅ ډول تاثیر نه کوي د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د فتنو په مقابل کې دا د شلیل کې وډال هغه بیا د انسان ګرځي چې ستا په زړه کې د الله مینه وي ته خو بیا هغه کار نه کوي چې الله نه غواړي چې وکړي ستا په زړه کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مینه او محبت وي بیا ته نه غواړي چې ته د الله رسول د ځانه خفه کې چې کم کار چې د الله رسول یې نه کوي بیا ته کوي بیا نه کوي ستا په زړه کې کچېری د الله د شریعت مینه وي نو بیا د ډیر کوشش پدې کې کوي چې د الله شریعت د الله دین د الله پرمځکه باندې نافذ تر بل مسلمان هم رسه خو اول شی دا دی چې موږ د خپل ځوانانو د خپل کشرانو د دې په زړه کې د الله او د الله د رسول او د الله د شریعت مینه او محبت پیدا دغه مینه او محبت بیا د اعمال صالحه او سبب جوړیږي دغه مینه او محبت په اعتبار چې د الله او د الله د رسول او د الله دین سره موږ پیدا کو بیا به د الله احکام د الله پرمځکه باندې موږ نافذ غواړو د ځوانانو په زړونو کې د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کول او د هغوی په زړونو کې د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا ایښول هغه څه دي چې بیا ورته هر شی باطل ښکاري او د الله رب العالمین او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینه د ټولو بدو کارو څخه راګرځي د بدو افکارو څخه د ناول عمل څخه ټول دغه راګرځي نو د هر مسلمان د هر عالم د هر پلار د هر مور دا وظیفه ده چې د خپل اولادو روزنه د الله په شریعت باندې د الله په دین باندې وکړي دا به د یو پیرزوینه د خپل د اولاد لپاره پر خپل ځان پیرزوینه دا ده چې په خپل اولاد باندې د الله دین زده کړي دغه اولاد په دنیا کې ستا احترام او عزت کې ستا به عزت بیا نه غواړي په ورځ د آخرت په ستا دغه اولاد ستا لپاره شفاعت کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه شانو چې د انسان تر مرګ وروسته انسان ته ګټه رسیږي یو اولاد صالح دی چې په اسلامي تربیه باندې روزل شوی چې کله ما او تا خپل اولادونه په اسلامي تربیه باندې وروزو کما او تا سبا دنیا څخه ولاړ شو په قبر کې بم دغه اولاد چې کم عبادت کوي په ثواب ما او تا سره شریک که کم داسې نیک عمل کوي ما او تا په ثواب سره شریک او ورځ د آخرت هم دغه اولاد ما او تا شفاعت دا د اولاد پر ما او تا باندې حق دی دا پر هر عالم باندې د خپل کلیوالو د بچانو حق دی پر هر کور کې د کور د مشر دا وظیفه ده پر د باندې د خپل کورنۍ حق دی چې باید د خپل کورنۍ ته اسلامي روزنه ورکړي اسلامي عقیده وروشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یو داسې شی دی چې انسان تر هغه وخت پورې د مؤمن نشي جوړېدلی چې د په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت مینه نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي راوي د حدیث حضرت انس رضی الله عنه مبارک دی وای نبی کریم علیه السلام مبارک لا یؤمن احدکم مؤمن نشي جوړېدلی یو څه نشي مؤمن کېدلی حتی اكون حب الیه من والدی و ولدی والناس اجمعین تر هغه وخت د الله رسول چې زه ته محبوب تر پلار تر اولاد تر ټول انسانیت ورته محبوب شوی نه یم تر هغه ورته د مؤمن نشي جوړېدلی نو ما او تا به هغه وخت مؤمنان یو چې ما او تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر خپل ځان تر خپل اولاد تر ټول انسانیت راته محبوب سونه بیا ما او تا مؤمنان کما او تا په خله باندې دا وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لرو
نو عمل ته به مو ګورو چې ما ته په عمل کې څه کړي. آیا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بارک په اقوالو عمل کړي؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق په ځان کې راوستلي دي؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې موږ روان یو؟ نو پر ځان باندې بلا فکر وکړو. کدا غشونو واقعي مینه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستا خو په خبرو باندې خو مینه نه ده. کما وتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په اقوالو عمل کړي وو، د الله د رسول اخلاق په ځان کې راوستلي وو، په خپل کور کې مو د الله د رسول د اقوالو افعال او اخلاق تنفيذ کړي وو، نو واقعا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت لرو. کني دا خو مینه نه ده، دا خو محبت د خپل خبرې خو نه دي، باید عمل ته وګورو. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وايي ما چې د الله د رسول هر حدیث واورید یو بل عمل پکوي به من خلکو ته بیانوي. اوس موږ چې ګورو واورید باید دا په ځان کې راولو، د الله د رسول سره په ځل کې مینه او محبت پیدا کړو چې زموږ ته ایمان سي. زموږ ته ایمان به هغه وخت ایمان کیږي چې د الله د رسول سره مینه او محبت پیدا کړو، او د الله د رسول سره مینه او محبت هغه وخت واقعي ده که موږ د الله د رسول پر طریقه باندې روان سو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په اقوالو عمل وکړي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق په ځان کې راوستل، نو بیا واقعا موږ مینه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لرو. بل حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ثلاث درې شان دي من كن فی وجد بهن حلاوه الايمان. درې شان کداغه درې شان په چا کې رااله هغه د ایمان حلاوت او خوږوالی پیدا کړي. حلاوت معنوي، حلاوت حسي. معنوي خوږوالی لکه مرته شي خوشحالي په شی باندې خوشاله او ظاهري خوږوالی لکه سم چې خوږ شي وخوري، دا به یقینا داسي ګوري کپه چا کې دا درې شان رااله هغه کې به د ایمان حلاوت راشي. د ایمان حلاوت څه معنی؟ هغه چې بیا المنځ کې نه پر تکلیف کیږي، منځ به بیا زور نه ور کوي چې 2 رکعات نه پر کوي کښ کې څلور کړي وای، چې څلور کوي کښ کې میاته کړي وای، د المنځ خون به پر اخلي پر دی باندې د المنځ به طبيعي وګرځي جباره. دا چې به شله کسړی چې وړي شي بیا ډوډۍ ته شو کیږي، چې سړی تړي شي وبو ته شو کیږي، د المنځ ته به وردا شو کیږي، د الله عبادت ته به عبادت شو کیږي. دا نو حلاوت ایمان، دا نو د ایمان خوږوالی سو چې دا ټول اعمال صالحه بر د شله ک طبيعي امور لکه ډوډۍ او بو شي ته شو کیږي، د عبادت باندې مردا شي خوند. د الله رسول کدا درې شان په شا کرال هغه د ایمان حلاوت پیدا کی. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اول دا دی چې الله او د الله رسول ته تر هر څه محبوب شي. کوي انسان ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم تر هر څه ته محبوب سوله یو دا امر دی. اوس محبت د الله او د الله رسول سره عملی باید ما وته وګورو، په خله باندې نه. کدا الله او د الله رسول سره ما وته مینه او محبت لرو، نو د الله کوم احکام پر ځان جاری کړی دي، د الله د احکام د پاره مو کوم خدمت کړی دي. دا صحیح خبره ده چې موږ ته سهار وځو تر ماښام پورې په تجارت او معاملو په کارو کاسه په دې باندې اخته یو. دې ته هم باید فکر وکړو چې د الله دین ته مونږ بیا څه وکړو، د الله د دین د پاره مو څه وکړل. کله چې مې منکر ولید دغه په تغیر کې مې څه کومه کوشش وکړي. د الله رسول وای صلی الله علیه وسلم صحیح ترمذی حدیث دی کچیر په ټولنه کې منکرات ډیر سول، بیا چې د الله عذاب رالی بیا دا نه ګوري چې دا سیو دا صالح او دا غیر صالح پر ټولو به د الله عذاب راځي. نو د الله او د الله رسول سره مینه محبت په خله نه بلکې واقعي مینه محبت په انسان کې راشي. دا یو دوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وای و يحب المرء لا يحبه الا لله، چې د یو چا سره محبت او مینه کوي داغه مال، داغه کمال، داغه جمال، داغه قومیت هیڅ نه ګوري چې دا په قوم څوک د دې دا د کم رنگ سره او د کمی ژبې سره او په دغه اعتبار محبت سره کوي چې دا د الله د دین خدمت کوي، د دوستي، د دانډوالي، د مینه، د محبت ته چا سره هغه د الله پر دین باندې په دې باندې نه و چې دا زما قوم دی، دا زما قریب دی، دا زما په ژبه باندې دی، دا زما د وطن دی، دا دنیادار دی، په هغه اعتبار د چا سره مینه او محبت نه کول، په دغه اعتبار کول چې دا د الله دین خدمت. دریم وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان قذه الله تعالى منه كما يكره ان يقذف في النار. د دې کفر سیدا شنه پر تراشه لکه د ورڅخه یو انسان چې ورته ورچې سره کم دی، د کفر سیدا شنه پرات کې د کفر اخلاق او د کفر عادات او د کفر رواجات څخه دا شنه پر تراشه لکه د ورڅ شنه پرات کې. کدا درې شان په چا کراله دا به د ایمان حلاوت پیدا کی، بیا به د چا په صفت خوشاله کیږي نه، د چا غیبت چې د غیبت کې پاغه به خوانه بدیږي، د الله ټول عبادت به د لپاره طبيعي جوړ شي، او دا بیا عقیده وي چې هر څه زما سره کې یو الله دی، کما ته ګټه رسي الله دی، کما په مصیبت کې راګیري الله دی، بیا باندې د چا څخه خوابه دی نه به د چا څخه ګیله کوي، ټول بس په توجه دی الله ته وي. خدا درې شان غواړي د الله او د الله د رسول سره محبت ته ټول ما سیوا، د یو چا سره مینه او محبت د الله په اعتبار وای، او د کفر اخلاق او عادات او افکار څخه دون نه پرت لکه د ور څخه
یو سړی ورته ورچې څون نفرت د ورسوي د کفري اخلاق او عادات چې شان سیدا شنه نفرت راځي بیا نو خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت برابر کی بیا تمام ورځ دا فکر وی چې کوم خبره می وکړه دا خبره خو زما د آخرت لپاره ضرر نه و کوم عمل چې مو کې د شنه چې د زما د آخرت لپاره تاوان کوم خبره چې ما وکړه په یو خو د الله رسول نه خپاسوي کوم عمل چې ما وکړه په یو خو د الله رسول نه خپاسوي نو خدای الله او د الله رسول صلی الله علیه محبت دي کوم سره چې کوم څوک چې محبوب شي نو خو بیا نه خپکې نو د ټول فکر په دې کې ک ګام اخلم دا فکر کې چې په دغه ګام اخستلو د شنه چې الله ناراضه شي د الله رسول ناراضه شي کوم خبره چې کوم په دې کې متوجي چې دا خبره زکوم په دې خبره خو به الله یا د الله رسول نه ناراضه کیږي کم عمل چې دی کوي کم تجارت معامله کم کار او کردار چې دی کوي دا فکر باره وي چې د شنه چې زما محبوب الله زما محبوب رسول الله را څخه خپانه شي په دې عمل کې کله یو چا سره دوستي و انډیوالي کوي په بل نیت نه کوي یو واجب د الله رضا ده پاره چې کم ګام اخلي د الله رضا مطلب کم خبره چې کوي د الله رضا مطلب د ټولنې اصلاح مطلب نو بیا به د سړی کامیاب دغه عقیده به موږ ځوانان ته کلور کوو چې د الله دین پزده دغه عقیده به موږ په خپل کورنۍ کې کله راولو چې د الله دین پزده د الله د رسول اخلاق او عادت پزده الله رب العالمین توفیق عطا راکړي موږ ټول ته الله دې مد الله پر دین باندې برابر کړي